سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد ښه یې جوړې؟ مننه خیر اوسي. مهرباني امر کوه. استاد دغه موبایل مې سبا وروسته پخواني کوم نه لګېږي او خراب شوی که لږ راته جوړ کړي. چارج ته وي ښه و؟ هو استاد چارج ته مې سبا وروسته ایښی و چارج یې مې نه اخیست. ته راکړه. وروره چې چارج هم نه هلي نو فکر کوم کیدای شي ایسي سوځېدلي هغه به بدلول غواړي نو خرچه پرې راځي. سمه ده چې خرچه پېسته مشکل نشته استاد. داسې یو 2 ساعته بعد یا یو نیم ساعت وروسته راشه سمه ده؟ صحیح شو مننه. ځه الله دې ماشه. نعمته ته دا وګوره څه مشکل دی. استاذه جوړ شو. څه مشکل و پکې؟ نور څه مشکل نه و، بیټرۍ ناسته هغه مې ورته راجع کړه. ښه سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد زما موبایل یې جوړ کړی دی؟ او شوی ده دا واله ایسي سوځېدلې وه هغه م ورته بدله کړه. ښه وروره استاد څو روپۍ شوي؟ دومره نه دي قربان بس 1000 روپۍ افغانۍ پرې راغلې. استاد 1000 روپۍ خو ډېرې زیاتې دي او ناجایز هم ده وله. یو وروره 1.5 روپۍ 1200 روپۍ لوی ایسي ورته بدله کړه. ته کلیوالی یې سترګې م سره لګېږي ځکه مې 1000 افغانۍ درته وښودې. ښه ده صحیح. دا استاد لاړو د خیر. صحیح شو ځه وښه دې ښه. استاذه ایسي خو یې څه نه وه سوځېدلې، صرف بیټرۍ ناسته هغه مې ورته راجع کړه. ټولې 50 روپۍ مسله وه او تا 1000 روپۍ ورنه واخیستل. دا خو الله ناجایزه ده. ښه ته به ما ته د دوکاندارۍ چل ښایې چې دوکانداري خلک څنګه کوي. کوم کار چې در کوم هغه کوه نور چپ کښېنه. سمه ده استاد بس خوښه ده نو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکلن ماشوم چې په نامه د حسیب الله همدرد دا ستاسو څه دی؟ زوی مې دی. ښه دا موټر وهلی دی زموږ سیتامه کې دی. کومې سیتامه کې؟ بس دا یې درلم ښه دری صحیح. مهرباني وکړه کښېنه. ډاکټر صاحب زوی خو به مې ښه شي که نه څه غټه خبره خو به نه وي. انشاءالله څه غټه خبره نه ده او تشخیص مې ټول وکړ معمولي شانتې ګرېدلی دی. دا دوا درته زه لیکم دا به راوالې. دا دوا راواله وروره او فیس به هملته جمع کړي او زوی دې ماشاءالله ښه دی ځان سره یې کور ته وړی شي. سمه ده ډاکټر صاحب. مخه دې زیاته مننه. وروره دغه دوایي خو راکړه. وروره څو روپۍ شوې؟ وروره فیس سره 2000 روپۍ شوې.
استاده ایسې خو یې څه نه وه سوځدلې صرف بیټرۍ ناسته وه هغه مې ورته راجع کړه ټولې 50 روپۍ مسله وه او تا 1000 روپۍ ورنه واخیستل دا خو الله ناجایزه ده کوم کار چې در کوم هغه کوه نور چپ کېنه ما د یو مسلمان څخه په ظلم سره 1000 روپۍ واخیستې نو الله جل جلاله په بدل کې له ما څخه 2000 روپۍ واخیستې څه چې کرې هغه برې دي